دا یو هیواد دی چې تر 1989 میلادي کال پورې ورته برما ویل کېدل. له هغه وروسته حکومت پریکړه وکړه چې د دې هیواد نوم بدل کړي او له هغه وخت راهیسې نوم میانمار شو. د برما خلک په کلکه له دې نوم بدلون سره مخالفه وو، خو د میانمار دیکتاتوري حکومت په زور سره دا نوم ثبت کړ. د دې هیواد پلازمینه یا هم پایتخت ناپیدو نومیږي چې تقریبا د هیواد په مرکزي برخه کې موقعیت لري. د دې هیواد ټول ځمکې په ځنګلونو پوښل شوي او 50 میلیونه خلک دې هیواد کې ژوند کوي. نن به په دې ویډیو کې یوازې د دې پلازمینې په اړه خبرې کوو. کله چې دې ښار ته ننوځئ احساس کوئ چې د ارواحو ښار ته راغلي یاست. د نړۍ تر ټولو لوی سړکونه په دې ښار کې دي. داسې لوی لارې یا هم سړکونه چې 20 لاینونه لري. خو له بده مرغه په دې لوی لارو کې یو موټر هم نه تېرېږي. هر څومره چې په دې ښار کې وګرځئ ستاسې نور هم حیرانېږئ. پارکونه تش، سوداګریز مرکزونه تش، رستورانونه تش، دوکانونه تش، سړکونه تش، میدانونه تش، حتی تر ټولو مهمه ودانۍ چې د میانمار نښه ده او ګودا هم په بشپړه توګه تشه ده. یو ډول داسې احساس کوئ چې تاسو به یو سینمایي ښار کې یاست او هر څه ډیکور دي. خو کله چې تاسو دقیق وګورئ وینئ چې نه، هر څه حقیقت دي. د ښار یو ډیره جالبه برخه یې هوایي ډګر دی. یو لوی او مجهزه هوایي ډګر، خو یوازې په ورځ کې لسګونه کسانو څخه لږ خلک دې هوایي ډګر ته ورځي چې د دې ډول هوایي ډګر لپاره هیڅ هم نه دی. دا هوایي ډګر د شانګهای د هوایي ډګر په اندازه دی، خو د شانګهای هوایي ډګر ته په ورځ کې 270,000 کسان ورځي. یو بل عجیبه شی د دې ښار هوټلونه دي. لاکچري هوټلونه چې یو مشتری هم نه لري، او حتی داسې هوټلونه هم شته چې له جوړېدو راهیسې یو مشتری هم نه دی لیدلی. که تاسو د سیاحت په توګه دې ښار ته راشئ 2 ډوله خلک به ووینئ. یو باغبانان دي چې په ګلانو او نباتاتو کې کار کوي، او بل پاکونکي دي چې ښار پاکوي. یعنی یو عادي انسان نه وینئ چې په سړک کې تیریږي. که پیاده او که په موټر کې وي دا ښار دومره غریب او بې روحه دی چې هیڅوک یې په سړکونو کې نه لیدل کېږي. که وغواړئ د دې پلازمینې عادي خلک ووینئ باید د پارلمان لور ته لاړ شئ. د پارلمان شاوخوا کې ممکن عادي خلک ووینئ، ځکه چې د پارلمان څنګ ته یو مسکوني ساحه ده او ټول عادي خلک همالته ژوند کوي. په دې هیواد کې هر څوک په خپل ښار او کلي کې د بندیانو په څیر دي، او داسې نه ده چې هر څوک وکولای شي هر ځای ته چې غواړي لاړ شي. اوس راځئ چې لږ په دې ښار کې د میانمار سمبول اوپاتا تاسانتي پاګودا خبرې وکړو. پاګودا معبد دا هم په دې ښار کې حقیقي نه ده او یوازې یو کاپي ده. اصلي معبد په یانګون کې چې د برما پخوانۍ پلازمینه ده یو بودایی معبد دی، خو هغه معبد کاپي چې په ناپیدو کې دی یوازې د بودایی معبد ظاهري بڼه لري او یوازې پوځیان او سیاستوالان دغه ځای کې ګرځېدلی شي. کله چې موږ یانګون د برما پخوانۍ پلازمینه ګورو وینو چې یو لوی پلازمینه ده، خو ولې دوی نوې پلازمینه جوړه کړه؟ د میانمار نظامي حکومت چې په 1960 لسیزه کې قدرت واخیست داسې ښکاري چې د ځان لپاره یو نوی ملکیت ترلاسه کړی وي، ځکه چې پلازمینه او یا پایتخت بدل کړ، د هیواد نوم یې بدل کړ او دا نوې پلازمینه هم جوړه شوه. د میانمار حکومت خلکو ته وایي چې هیڅوک حق نه لري له خپل کلي او ښار نه بل ښار کې ژوند وکړي. د بیلګې په توګه داسې نه ده چې تاسو وکولای شئ له یانګون څخه ناپیدو ته لاړ شئ، اجازه نه لرئ. نه یوازې باید په خپل ښار کې پاتې شئ، بلکې که په کلي کې اوسېږئ نو باید په خپل کلي کې پاتې شئ او له خپل کلي ونه وځئ. د میانمار حکومت یو دیکتاتوري حکومت دی چې د دې ډول حکومتونو بیلګې تاسو په ترکمنستان او شمالي کوریا کې لیدلی شئ
چې لږ نور دې ښار ته ننوځو، لکه څنګه چې مو وویل د برما پخوانۍ پلازمینه یانګون د اوبو پر غاړه وه او له 7 میلیونو څخه زیات خلک کې اوسېدل. نظامي حکومت اعلان وکړ چې د یانګون جمعیت ډیر دی او موږ باید د هیواد په مرکزي برخه کې یو نوی پایتخت یا هم پلازمینه جوړه کړو. ډیر کسان وایي چې دا یو پلمه وه، ځکه چې 7 میلیون خلک په یو ښار کې چې د دې نظامي حکومت مخالفت وو، د دوی کار مشکل کاوه او دوی فکر کاوه چې خلک په انقلاب وکړي. له همدې امله یې پایتخت مرکزي برخه کې جوړ کړ چې له هرې خوا خوندي وي. هغه کسان په یانګون کې نه یوازې له ښارولو ډارېدل، بلکې له امریکایي ځواکونو نه هم ډارېدل، هسې نه چې له سمندر څخه راشي او په اسانه سره پایتخت یا هم پلازمینه ونیسي. له همدې امله یې پایتخت منځ ته یو ناڅاپي ځای ته یوړو. دا هم جالبه دی چې پوه شئ چې د امریکا حکومت لا هم د میانمار نوم په رسمیت نه دی پیژندلی او لا هم ورته برما وایي. اوس باید پوه شوي یاست چې ولې ناپیدو دومره خالي او کم نفوسه ده، ځکه چې د دې هیواد حکومت له نفوس څخه ډاریږي. ډیری کسان وایي چې دا 10 لایني لویې لارې په حقیقت کې د موټرو د تېرېدو لپاره نه دي جوړې شوي، بلکې هر یو یې د یوې لویې هوایي ډګر لاین دی چیرته چې پوځي الوتکې په اسانۍ سره کښته او پورته کېدای شي. په 2014 کال کې د خلکو د فشار په پایله کې دا میرمن واک ته راځي. د دې میرمن نوم آن سان سوچي دی. د دې میرمنې راتلل د برما لپاره هیڅ ګټه نه درلوده. د مسلمانانو نسل وژنه وشوه، هر چیرې جګړې، وژنې، لوږه او اقتصادي ستونزې وشوه. له همدې امله په 2021 کال کې نظامي حکومت دا میرمن نیسي او په کورني حبس کې ساتي. په اوس وخت کې هم په دې هیواد کې داخلي جګړه روانه ده.